د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو تازه پیغام را لېږلی دی. احمد مسعود ویلي که موږ له یو بل سره جګړه وکړو نو لا به ضعیفه شو. د جبهه مقاومت ډلې مشر ویل له جګړې څخه هېڅ هم نه جوړېږي او نه هم د یو بل وژلو څخه. موږ ټول افغانان د یو بل ورونه باید جوړ شو، نه داسې نفرتونه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود تازه پیغام را لېږلی دی. هغه په یو تازه پیغام کې د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ته ویلي دي چې موږ باید له یو بل سره جګړه ونه کړو او نه هم له یو بل له منځه یوسو. هغه ویلي دي موږ چې له یو بل سره جګړه کوو دواړو خپل تاوان دی، هیڅ چاته هم زموږ ګټه نشي رسېدلی. احمد مسعود د خبرو ښکاري چې غواړي له طالبانو سره سوله ترسره کړي. احمد مسعود دا هم ویلي چې زیات افغان ولس له طالبانو سره ولاړ دی او طالبانو حکومت ته دوام ورکولو ډیر خوښ اوسي. هغه زیات ولس په دې خوشحاله دی چې د طالبانو حکومت دې تل تر تله دوام وکړي، ځکه د طالبانو حکومت ډیر د افغان ولس خواخوږی دی او هر ستونزې ته یې رارسېدلی دی. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دوی ویلي دي له جګړې څخه هېڅ ګټه هم موږ نه ده لیدلې. په جګړه کې د نورو هیوادونو ګټې دي، نه د افغان ولس او نه هم زمونږه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.